ستاسو کمیسیون پخواني ولسمشر اشرف غني ته بلنه ورکړې چې راشي هېواد ته. چې هر افغان د دې حق لري په خپل وطن کې واوسي. شاپور حسن زوی سوشل میډیا کې وخت نا وخت ډېر شکایت کوي، وایي کمیسیون مې خبر نه اوري، د کمیسیون کارت نه چلیږي او اړوندې نورې خبرې کوي. د دې کومه کورنۍ خپله شخصي موضوع شته په امنیتي او عدلي ارګانونو کې پورته سوې ده، لاس په لاس سوې ده چې ښاغلی الله ګل مجاهد اوس فکر کوم په زندان کې ده. قتل کومه پیښه وسوه او ټول شواهد په دې باندې و چې په دې کې د دې لاس ده. سلام، د نن په ځانګړې خپرونه کې زموږ میلمه له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون ویاند محترم مولوي احمدالله وثیق صاحب دی. له نوموړي سره به د افغان شخصیتونو د راتګ څرنګوالي او ګڼ نورو مسایلو په اړه باندې وغږیږو. زه کوربه یوسف خان لاله یم. وثیق صاحب سړی مشه وخت هم په خیر، خپرونه ته په خیر راغلی. که په پیل په دې باندې وکړو چې دغه کمیسیون څه وخت جوړ شو او د کمیسیون په ټوله کې عمومي موخې څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم تر هر څه وړاندې تاسو ته او ستاسو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون هغه وخت چې کله د افغانستان اسلامي امارت اقتدار ته ورسېد او اشغال پای ته ورسېد، د اسلامي امارت بریا ترلاسه کړل. هغه وروسته د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی له لوري څخه د عفو یو عمومي حکم صادر سو چې په دې کې ویل سوي وو ټول هغه کسان چې په تېره اداره کې دندې ترسره کړې وي، په لوړو چوکۍ وي او که په ټیټو پوستونو وي، هغوی ته عفو وسوه او په خپلو ځایونو باید پاتې سي. بیا د دې دپاره چې د امیر المؤمنین د دغه حکم د ښه تطبیق دپاره باید لاره هواره سي او هغه کسان چې د منفي تبلیغاتو په اثر باندې دوی ویرېدلي وو یا له ګواښ سره مخ وو، هغوی ته بیرته د لارې خلاصېدلو د یو دروازې د خلاصېدو په وجه باندې له افغان شخصیتونو سره او بیرته هېواد ته د دوی د راستنولو دپاره یو کمیسیون ایجاد سو چې دغه کمیسیون په ډېره لوړه کچه باندې په دې کمیسیون کې هغه کسان دي چې د اسلامي امارت په کابینه کې په لوړو پوستونو باندې وظیفې لري. په دغه کمیسیون کې دغه اعضا راجمع سو او کمیسیون ایجاد سو. تر دې مهاله پورې چې کمیسیون له ایجاده تر دې مهاله پورې ګڼ شمېر کسان له دغه طریقې څخه هېواد ته راستانه سوي. که د شمېرو په اړه باندې وپوښتم، څومره کسان به په ټوله کې راستانه شوي د کمیسیون د جوړېدو وخت څخه تر اوسه پورې؟ بلې، تر دې مهاله پورې د تماس کمیسیون د اړیکو د څانګې له لارې څخه 1495 تنه بیرته هېواد ته راګرځېدلي. هغه ټول چارواکي دي؟ بلې ټول اکثریت یې هغه کسان دي چې په تېره اداره کې دوی دندې ترسره کړي. په دې کې یو شمېر هغه کسان هم شته چې په حکومت کې دنده نه وه ترسره کړې، خو د دوی د راتګ دپاره زمینه نه وه مساعده، لکه ماهر کسان، ډاکټران، انجینران، ځینې تجاران ورونه چې دوی ته د راتګ دپاره زمینه نه وه مساعده. د اسلامي امارت له راتګ وروسته دوی زړه ښه کړ او امارت ورته زمینه مساعده کړله، هېواد ته راستنه سوي دي. په دې کسانو کې یو شمېر هغه کسان هم دي چې له هېواد څخه وتلي نه دي خو په تېره اداره کې دندې ترسره کړې وي، لکه د شوراګانو وکیلان یا ځینې نور اعضا. دا په خپل وطن کې پاته سوي وو خو په حکومت کې په تېره اداره کې دوی دندې ترسره کړې وي. دغو کسانو هم د مسؤلیت کارتونه اخیستي دي چې مجموعاً 1495 تنه ته رسېږي. که ستاسو د کمیسیون د صلاحیتونو په اړه باندې راته ووایاست، د نورو ادارو سره مو همغږي څنګه ده؟ که کله ناکله تاسو یو چاته د مسؤلیت کارت ورکوئ، بیا له ستونزو سره مخ کیږي یا هم خدای مکړه ځورول کیږي، ستاسو د کمیسیون صلاحیتونه تر کومه بریده پورې دي چې د دغه څخه مخنیوی وکړي؟ ما د خپلو خبرو په پیل کې وویل چې په دغه کمیسیون کې کوم اعضا یا غړي چې دي دا د لوړې کچې د حکومت کسان دي. مثلا د وزیرانو په کچه باندې دي. په دې کې د بهرنیو چارو وزیر، د اطلاعات و فرهنګ پخوانی وزیر لاخر خوا صاحب، د امر بالمعروف وزیر صاحب، د استخباراتو لوی رئیس صاحب، د کورنیو چارو وزارت نماینده، د دفاع وزارت نماینده چې خپله قاري صفت یودین فطرت غړیتوب لري، همدغسې د سترې محکمې
اړوند مفتي صاحبان او باصلاحیته کسان یو شمېر نور غړي خپله انس حقاني صاحب چې د تماس د اړیکو د څانګې مسؤل ده او دغه کمیسیون بیا خپله دارالانشا لري، د قضایي بورد لري، د اړیکو څانګه لري. نو دغه کسان ټول هم د امنیتي ارګانونو نمایندګان دي او هم په لوړه کچه باندې کسان دي او د دې کمیسیون ایجاد هم د امیرالمؤمنین په حکم باندې سوی ده چې ښه پوره صلاحیت لري. کوم کس ته چې د مسؤلیت کارت ورکول سي دغه کارت د اعتبار وړ ده، د منلو وړ ده او د دې کارت په توسط باندې راغلی کس کولی سي د هیواد په هره برخه کې ډاډه واوسیږي او که احیانا له کومې ستونزې سره مخ کیږي په کارت کې شمیرې ورکول سوي دي، دغه شمیرو سره په تماس نیولو باندې د دوی ستونزې ته پر خپل وخت باندې رسیدګي کیږي. بله، په دغه راستانه شوي کسانو کې داسې کسان هم دي چې ډیر پخوا د له هیواده تللي، مثلا د ډاکټر صاحب نجیب د نظام په وخت کې یا د هغو څخه تر مخ داود خان د نظام په وخت کې هیواد پرېښی، بیا د کوم ډار یا تشویش او په ټوله کې د ویرې له وجې هیواد ته نه وي راستون شوی او ستاسو کمیسیون په دې باندې توانېدلی وي چې نوموړي مراضي کړي وي چې هیواد ته راشئ، خپل ژوند کولی شئ، هېڅ ستونزه نشته؟ موږ خو په لومړي سر کې هر افغان ته ډاډ او اطمینان ورکوو او زموږ د کمیسیون نهایي کوشش دا ده چې یو افغان هم له خپل هیواد څخه د باندې پاته نسی، په دغه معنا باندې چې ګواکې دته تهدید یا ګواښ متوجه ده. نور خو په ګڼ شمېر افغانان له افغانستان څخه د باندې اوسیږي، فامیلي دي، کورنۍ دي، تجارتونه کوي، د ځینو نورو تداوي دپاره ځینې افغانان تللي دي. له کلونه وړاندې افغانان له افغانستان څخه د باندې اوسیږي، په خلیج کې، عربي هیوادونو کې، اروپا او امریکا او نورو هیوادونو کې اوسیږي. خو هر څوک چې راځي موږ هغوی ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې دا وطن د افغانستان د ټولو د افغانانو ګډ کور ده او دا د هر چا امتیاز ده چې په دې وطن کې واوسیږي. هیڅ نوع ډار نشته د دوی دپاره. خو که بیا هم دوی ډاډه نه وي یا غواړي چې دغه مسؤلیت کارت باندې د دوی مشکل حل کېږي، د تماس کمیسیون دغه کارت ورکوي. وثیق صاحب، که دلته وپوښتم غواړم دغه پوښتنه شاید ډېره تخنیکي وي په دغه ځای کې، ډېری کسان چې بیرته راګرځي هیواد ته، ګواکې دوی د په زړه کې ویره ولري چې دوی سبا بیرته هیواد ته ګرځي، پخواني مسؤلینو یا وکیلانو یا وزیرانو یا معینانو چې پر دوی باندې عریضه ترسره نشي، یو څوک د مال عریضه پرې ونه کړي، یو څوک د ظلم عریضه پرې ونه کړي، محاکمو ته یې مراجعه نه کړي، آیا تاسو د عریضې څخه هم دوی ته ډاډ ورکوئ چې نه تاسو په تاسو باندې څوک عریضه نشي کولی، محکمه فیصله نشي کولی چې دلته راځئ نو تاسو به فوق العاده ځای کې وئ که نه کوم بل سیستم لري؟ دغه حقوقي مسله مو څنګه څېړلې د خلکو سره؟ ګورئ، دلته دوه ډوله عریضې دي یا چا څخه پوښتنې کرویژنې دي. یو هغه دی چې حقوق الله دی مثلا او بل هغه شخصي دعوې دي د خلکو، او دوم هغه د چې حکومت پورې اړه لري. هغه دعوې چې مثلا د په دې وجه چې د په تېره اداره کې د کار کړی ده په هغه وجه باندې له ده څخه څوک پوښتنه نه کوي، ځکه د امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی د عفو عمومي حکم سوی ده، له هغه څخه د اخلاص ده. دوم دا ده چې مثلا د خلکو شخصي حقوقي دعوې دي، مثلا یو کس راځي د بل کس څخه ځمکه وړې وي، پیسې ځینې وړې وي، پور ورباندې باندې وي، کوم بل حق ورباندې لري، دا خو طبیعي خبره ده، د دې پوښتنه به خامخا کېږي. هغه خلک دعوې لري او دا یوازې دوی نه دي، په افغانستان کې همدغسې دا حقوقي دعوې خو هره ورځ دغه دعوې روانې د عدلي او امنیتي ارګانونو له لوري څخه دغه دعوې د دې خلاصېږي. ولې دوی یو امتیاز لري، هغه دا ده چې کله چې یو کس دعوه ولري چې په پلان کس باندې چې تازه راغلی ده، زه دعوه لرم، زما کور وړی دی یا زما پیسې وړي دي، دغه کس مستقیما دغه راغلی کس تر لاس نسي نیولی. دوی به د دعوت کمیسیون ته مراجعه کوي. په دعوت کمیسیون کې قضایي بورد ده، دغه بورد د دوی دوسیه اخلي، اوري یې، که وتوانېدل دواړه جانبین راغواړي د دې موضوع په همدغه کمیسیون کې حل کوي. او که بیا هم دغه موضوع حل نسی، بیا دوی له هغه وروسته عدلیه او ستاسو تماس خو به له دغو کسان څخه چې بیرته راستانه شوي دي د همیش لپاره به دوی سره تماس لرئ، ستاسو دفتر ته راتللی شي، شکایتونه در سره شریکولی شي او همیش تاسو سره په تماس کې وئ؟ بلې، دا کمیسیون د دوی د ستونزو دپاره خلاص سوی ده. که چېرته دوی کومه ستونزه ولري، کوم مشکل ولري، د کمیسیون مرکزي دفتر ته هم دوی مراجعه کولی سي، د تماس ته ورکړل شوي شمیرو له لارې څخه هم مراجعه کولی سي. او زموږ کمیسیون همیشه د دوی په خدمت کې دا اوس هم ډېرې قضیې او دوسیې موږ ته راځي، زموږ د قضایي بورد له لوري څخه دغه قضیې خلاصېږي او مشکل حل کېږي.
څومره د خپل کمیسیون له کار څخه خوشحاله یاست؟ موږ خو ډېر زیات له کار څخه خوشحاله یو ځکه چې دلته چې هر کس په دغه کمیسیون کې غړیتوب لري، هغه په ډېر اخلاص باندې کار کوي او په دغه وجه باندې کوي چې د افغانانو دپاره یو سهولت جوړ شي. کوم کسان چې د منفي تبلیغاتو په اثر باندې له هېواده وتلي دي او ښه زندګي نه لري، هغوی باید خپل وطن ته راسي، ځکه دا زموږ خپل افغانان ورونه دي او غواړو چې مرفه او آزاد او خوشحاله زندګي ولري. نو ټول کسان په اخلاص باندې کار کوي. وثیق صاحب، کله چې تاسو دوی راغواړئ بیرته هېواد ته، د دغه پروسه که راته تشریح کړئ چې په کوم ډول باندې راغواړئ؟ ایمیل ورته کوئ، زنګ ورته وهئ، کوم شرطونه تاسو ورته ایږدئ، دوی کوم شرطونه تاسو ته ایږدي که څنګه؟ دا پروسه ډېره اسانه ده. موږ د تماس لپاره خپلې شمیرې اعلان کړي دي، د ایمیل ادرس ته په سوشل میډیا کې زموږ اکاونټونه دي، دوی له هغه طریقه څخه رابطه کوي او زموږ دغه د تماس کمیسیون شمیرې تقریبا ټوله ورځ خلاصې وي، په نوبت باندې کسان کښیني، دغه شمیرې له لارې دوی تماس نیسي. کله چې دوی تماس ونیسي، دوی ته یو فورمه ورکول کېږي. په دغه فورمه کې د دوی هویت ثبتېږي، پلار د خپل نوم، د پلار نوم، ولایت نوم او کوم ځای څخه راځي، کوم ځای کې بیرته اوسېږي، پخوا یې څه دنده درلوده. دغه فورمه کې دوی خپل معلومات ثبت کړي، له هغه وروسته بیا دوی ته د راتګ دپاره زمینه مساعدېږي. وثیق صاحب، کابو 4 یا 15 کاله تېرېږي چې اسلامي امارت بیا واکمن شوی دی. داسې ډېر افغانان دي چې تللي دي له هېواد څخه، په دغه 15 کالو کې نه دي راګرځېدلي هېواد ته، یا په سوشل میډیا کې یا په یوه شکل یا په بل شکل د اسلامي امارت ضد تبلیغات کړي دي، یا د پالیسۍ خلاف او د ملي منافع خلاف خبرې کړي دي. اوس هم کمیسیون هغو افغانانو ته چانس ورکوي چې په عمومي عفوه کې شامل کړي، تاسو سره تماس ونیسي، ووایي چې د 15 کاله چې موږ دومره خبرې کړي دي یا په ټوله کې دغه نازیبا حرکتونه موږ ترسره کړي د ملي منافعو خلاف، په دغه محکمانو یو غواړو درشو، یو سوله ییز ژوند وکړو. بالکل کولی سي. دا خو یو چا به تبلیغاتي مخالفتونه کړي، په تبلیغات پې کړي. دلته داسې کسان راغلي دي چې هغوی په تیر اداره کې خلک یې وژلي دي، قتلونه یې کړي دي او غټ غټ جنایتونه یې ترسره کړي دي. خو اوس د امیرالمؤمنین د عفو په عمومي حکم کې راغلي دي، اوس دلې اوسېږي. یعنې د پوځ جنرالان، د استخباراتو د لیکې کسان، د داخله وزارت د لیکې کسان، ځینې نور د استخباراتي کړیو کسان، دا اوس دلته په وطن کې اوسېږي، د تماس کمیسیون له لارې څخه راغلي دي او په هر څه باندې پښیمان دي او غواړي چې په خپل وطن کې د یو افغان په صفت باندې سوله ییز ژوند ولري. هر څوک کولی شي خپل وثیق صاحب، ستاسو کمیسیون پخواني ولسمشر اشرف غني ته بلنه ورکړې چې راشي هېواد ته؟ بلنه نه ده ورکړل سوې، ولې هر زموږ د کمیسیون په لایحه کې همدا څه لیکل سوي دي چې هر افغان د دې حق لري په خپل وطن کې واوسېږي. یعنې که پخوانی ولسمشر اشرف غني وغواړي چې بیرته راشي افغانستان کې واوسېږي، هیڅ ستونزه نشته ورته، درست؟ دا د کمیسیون پریکړه ده چې هغوی په دې باندې مجلس کوي. تر اوسه پورې په دې اړه باندې نه هغوی مراجعه کړې ده او نه ورسره تماس نیول سوی. داسې نور ډېر پخواني چارواکي دي چې په سوشل میډیا باندې راځي، خبرې کوي، بیا هم وایم د امارت سره خپل اختلاف اعلانوي او وایي چې موږ په دغه ټکو ورسره اختلاف لرو، د کله د کومې ډلې اعلان کوي، کله د کوم سیاسي د کوم جریان اعلان کوي، ځان یو جریان بولي ضد د امارت. د دغه د قانع کولو لپاره تاسو څه ترسره کړي تر اوسه پورې چې ورته ووایي چې راشي خپل هېواد دی واوسېږئ، هېڅ ستونزه نشته؟ په دغه اړه باندې د حکومت باصلاحیته برخې او نهادونه هغوی مصروف دي، وخت په وخت باندې له خلکو سره ناستې کوي، په کور دننه دلته غټې ناستې کوي، مجالس جوړوي او خلکو ته قناعت ورکړی چې اوس افغانستان د بل هر وخت په نسبت باندې د نړۍ په کچه باندې یو امنترین هیواد امن لري. هره ورځ د اقتصادي پروژو د پرانیستې خبرونه موږ اورو او دلته د بهرنیو خلکو له لوري څخه سرمایه ګزاري کېږي، کورني نهادونه او تجاران سرمایه ګزاري کوي او حکومت کوشش کوي د خلکو دپاره کار او روزګار پیدا کړي. نو زموږ له ټولو هغو کسانو څخه چې دوی د نورو لخوا څخه هڅول کېږي، له هغوی څخه مې هیله دا ده چې د دې خپل وطن په جوړولو کې راسي، له حکومت سره اساس کمیسیون په خدمت کې دی، حمایت وکړي او ټول لکه نور افغانان چې اوس دلته یو ازاد او خوشحاله ژوند لري، دوی هم راسي په خپل وطن کې د خپلو دوستانو
دوستانو او قریبانو ترڅنګ واوسیږي او که د دوی کومې غوښتنې وي انتقادات وي سالم انتقاد ولري له نږدې په هر چېرته چې وي هلته دې مطرح کړي حتما به د حکومت له لوري څخه ورته رسیدګي کېږي خو یو شی باید واضح ووایم چې ډلې ټپلې او دا ګوندونه خاصې ګوندونه چې وو دوی په افغانستان کې نتیجه نه ده ورکړې موږ او تاسو د دغو ګوندونو ډلو ټپلو د ملوک الطوایفي او خودسرانه اقتدارونو د دغو ټولو افغانستان له دربدریو سره مخامخ کوي افغانستان له مشکلاتو سره مخامخ کوي نو موږ نتیجه نه ده لیدلې اوس چې الحمدلله یو قیادت ته یو اقتدار ده نه خودسرانه کړنې شته نه یو څوک خودسرانه کارونه کوي مثلا علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د حکم او د دوی د لزومدید له مخې څخه په بدخشان کې یو کس بدلوي هېڅ مخالفت نشته په کندهار کې یو څوک له لوړې چوکۍ څخه راوړي ټیټې چوکۍ ته له ټیټې څخه لوړې ورته وړي هر چیرته چې وغواړي د دوی د لزومدید او د مصلحت په خاطر باندې تغییر او تبدیل په ځایونو کې کېږي خو تر اوسه پورې موږ یو ځای هم د مخالفت غږ وانه اورېدی دا د دې واحدې ادارې د واحد نظام او د واحد امارت او د امیر د یوه امیر ګټې داسې موږ وینو او که دا اوس لکه په تېره اداره کې زموږ تاسې په یاد دي چې دلته حکومت چې په کابل کې څوک په واک کې وو هغوی په دې نه توانېدل چې په مزار کې خپل امر تطبیق کړي یا په بدخشان کې یا په کندهار کې یو قمندان لرې کړي دا یې څه نشوی کولی نو دا خود په خود خپله فساد ته لاره واریږي خودزوري و کړنو ته و خودسرانه اعمالو ته لاره واریږي اوس الحمدلله هغه څه نشته نو دا یو شی په مجموع کې موږ وایو چې په دغه اړه باندې د امارت پالیسي همدا ده چې واحد نظام وثیق صاحب په دومره وخت کې مو داسې توانېدلی یاست چې د حکومت یو سرسخته مخالف چې پخوا ډېر زیات مخالف و تبلیغات هم کړي دي تاسو کمیسیون لارې دوی راضي کړي وي بیرته هېواد ته راګرځېدلي اوس ډېر زیات خوشحاله وي دلته ډېر کسان د لوړې کچې کسان د پوځ جنرالان د وزیر صاحبان معینان مرستیالان امنیه قمندانان والیان چې دا هر یو په خپل وخت کې یو ډېر اقتدار یې درلودی قدرت یې درلودی په خپل ځای کې دغه کسان راغلي دي دلته اوسیږي که زه ووایم نظامي کسان په شمالي ولایتونو کې په دغو ولایتونو کې دا کسان ټول راغلي اوس دلې په افغانستان کې آزاد اوسیږي نه یو ډېر ډلې ټپلې ته ضرورت لري نه ډېر باډي ګارډانو ته ضرورت لري اسان خپل د باډي ګارډانو خبره تاسو یاده کړله کیدای شي بعضې کوم کسان چې بیرته راګرځي خواست ولري چې ځکه موږ په تېر حکومت کې هم چارواکي وو موږ ته باید محافظین راکړل شي د سلاح امر راکړل شي موټر راکړل شي او داسې مسایل کمیسیون ورسره همکاري کوي په دې برخه کې بلې په دې برخه کې همکاري کېږي کمیسیون وخت ناوخته محلي ناستې لري محلنۍ ناستې دي په همدغه کې د خلکو پر وړاندیزونو باندې د دوی پر پیشنهاداتو باندې مجلس کوي عرضوي یې که واقعا یو څوک ضرورت ولري او رښتیا هم کوم ځینې خلک شخصي خصومتونه هم لري دښمنۍ د ځان د امنیت دپاره چې زړه کمیسیون لازم وویني او کسان ته ورکړي لکه اوس یو شمېر کسانو ته د دوی د امنیت لپاره سلاوې ورکړل شوي ځینو اجازه هم ورکړل شوې ده او ځینو ته یو میل او دوه میل اسلحه هم ورکړل شوې ده هغه د دوی ستونزې ته په کتو وثیق صاحب که دغه کسان چې بیرته راستنېږي حتما په دې کې به کادرونه هم وي سیاسون به هم وي انجینیران به هم وي هر څوک به پکې شامل وي که دوی په امارات کې د دندې غوښتنه وکړي یا د مقام غوښتنه وکړي یا د منصب یا د څوکۍ وایي چې زه غواړم بیرته والي شم زه غواړم بیرته ولسوال شم زه غواړم بیرته وزیر شم امارات ورسره په دې برخه کې همکاري کوي زموږ د کمیسیون لایحه دا ده چې کله چې دی راځي د کمیسیون له لارې څخه ده ته وعده نه ورکول کېږي چې ته به بیا دی په دې شرط راځي چې زه دلته په حکومت په پلانکي پوسټ کې به ماته ځای راکول کېږي بیا زه افغانستان ته ستنېږم دا وعده ده ته نه ورکول کېږي موږ وایو تر ټولو غټ امتیاز دا ده چې یو څوک خپل وطن ته راسي د دربدریو د غربتو د جلا وطنۍ له زندګي څخه خلاص سي په خپل وطن کې واوسېږي دا تر ټولو غټ امتیاز ده چې دلته دی راسي ولې دا وعده نه ورکول کېږي ځکه چې د افغانستان نږدې 40 میلیونه وګړي دي نو دا ټول کسان خو د حکومت په اډانه کې نشي ځایېدلی بل دا کسان چې تللي دي دا چا په زور باندې نه دي ایستلي دوی له وطن څخه تللي دي له خپلو وظیفو څخه په اصولي توګه باندې منفک سوي دي لرې سوي دي اوس بیرته راځي دا بیا وروسته د دوی اهلیت و وړتیا او ژمنتیا ته په کتو یعنې زه مثال ویلی سم یو شمېر کسان بیرته ځای سوي دي لکه د دفاع وزارت ځینې کارمندان ځینې کسان په پوځي برخه کې بیرته له هېواده د باندې وو
بیرته وطن ته راستانه سوي دي او دلته په دندو باندې هم ګمارل سوي دي لکه یو شمېر پیلوټان او ځینې نور تخنیکي کسان چې ورته اړتیا وي حتما به ګمارل کېږي. یعنې زه خپله شاهد یم چې زما له طریقې څخه زما په د تماس باندې ځینې پیلوټان رالل وطن ته او ما مستقیما دفاع وزارت اړوندو ارګانونو ته معرفي کړل او هغوی مقرر کړل او اوس خوشحاله هم دي خپل ژوند هم کوي. ښه ډېر ښه. غواړم دلته یو بله پوښتنه وکړم وثیق صاحب، ځکه چې په سوشل میډیا کې او په خواله رسنیو کې ډېر دغسې موضوعات کارته پورته کیږي او مطرح کیږي. یوه مسله یو وکیل صاحب دی، زه به نوم هم واخلم، شاپور حسن زوی، سوشل میډیا کې وخت نا وخت ډېر شکایت کوي، وایي کمیسیون مې خبر نه اوري، د کمیسیون کارت نه چلیږي او اړوندې نورې خبرې کوي. په دې تړاو به نورې خبرې تاسو وکړئ، زه به ډېر نه مطرح کوم د پوښتنه. بلې دغه د دوی دا خبرې موږ هم د سوشل میډیا له لارې څخه اورېدلې دي، خو څونه چې زه معلومات لرم د تماس کمیسیون له لارې څخه دوی راغلي دي او هغوی د همیشه احترام کړی ده. د تماس کمیسیون مشر ورسره په ځلونو لیدلي دي، همدغسې د کورنیو چارو وزارت مقاماتو له دوی سره لیدلي دي، ځینې نورو اړوندو ارګانونو له دوی سره لیدلي دي. دوی یو شمېر ستونزې وې، موټر یې دلته نادره کوي، دغه موټر بیرته دوی ته راپیدا سو، دته وسپارل سول، د ده هغه ویډیو به اوس هم موجوده وي چې د خپله وایي چې دا د زما موټر ماته تسلیم سو. دغسې ځینې نور د ده تګ و راتګ چې همیشه راځي، هېڅ مشکل نشته. خو په دې وروستیو کې فکر کوم د دوی کومه کورنۍ خپله شخصي موضوع شته چې هغه په امنیتي او عدلي ارګانونو کې پورته سوې ده، لاس په لاس سوې ده چې دا سوي دي. نو دا بیا تماس کمیسیون پورې اړه هم نه لري، دا بیا عدلي او قضایي ارګان، ځکه مسله یې شخصي ده. چې په وطن کې نور هم لسګونه داسې کسان شته چې د هغوی کورني ستونزې مشکلات چې له بل چا سره حقوقي دعوه لري، نو دا په عدلي ارګانونو پورې اړه لري. تماس کمیسیون چې تر کومه ځای پورې د هغوی وظیفه وه هغه یې حل خپله وظیفه یې خپل حق ادا کړی حق ادا کړی دی. یعنې د ده غوښتنه کړې ده، له مقاماتو سره لیدلي دي، له خلکو سره لیدلي دي، دا کارت ورته ورکول شوی، اسلحه ورته ورکول شوی، موټر ورته ورکول شوی، د موټرونه یې زري موټرونه یې هغه ورته سپارل سوي، ګرځېدلی شي په هېواد کې. اوس هم په سوشل میډیا کې پروت دی، خپل ورته دا زما موټر. وثیق صاحب، یوه بله پوښتنه، ښاغلی علاګل مجاهد د تماس کمیسیون له لارې بیرته راګرځېدلی و هېواد ته؟ بله. اوس فکر کوم په زندان کې ده، که په دغه تړاو باندې لږ وضاحت وکړئ. علاګل مجاهد په دې تور باندې چې ګواکې ده په تېره اداره کې دنده ترسره کړې ده، دی په توقیف کې نه ده. صحیح. وروسته بله حادثه د قتل کومه پیښه وسوه او ټول شواهد په دې باندې و چې په دې کې د دوی لاس ده، نو د امنیتي او عدلي ارګانونو له لوري څخه دوی په توقیف شو او موضوع ورسره. او ستاسو قضایي بورډ خو به هم همکاري کړې په دې تړاو؟ بلکل، په دې باره کې موږ پوښتنې کړې دي. زموږ قضایي بورډ ته او نور ته همدا شواهد ورکول سوي دي چې د ده له راتګه وروسته دغه پیښه سوې ده او په دې کې د ده لاس ده، نو په دغه وجه باندې دی په توقیف کې ده تر څو چې هغه قضیه یې پای ته ورسېږي. هغه پرېکړه بیا محکمه کوي. محکمه کوي. ځکه په وروستیو کې کوم پیغام که ولرئ وثیق صاحب هغه هېوادوال ته چې په بهر کې دي، دوی بېلابېل پیغامونه اوري، بېلابېل منفي تبلیغات شاید واوري چې امارت دا کار کوي، هغه کار کوي، او بېلابېل مسایل واوري. د دوی د زړه د ډاډ دپاره چې زړه یې ډاډه شي او فکر وکړي چې امارات هیڅ ستونزه نه لري دوی سره، څه پیغام به ورته ورکوي؟ بلې، ما مخکې مو وویل چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده او هغه عزت، شرف چې په خپل وطن کې چاته حاصل وي هغه په بل ځای کې نشي حاصلولی. که هر څومره دارایي ولري، که هر څومره سرمایه ولري، خو بیا هم په پردي وطن کې دی د مالکیت احساس نه کوي، همیشه به د پردیتوب احساس کوي. نو دغه خوشحاله وطن او دلته دغه فضا دا د دوی په خدمت کې نه، بلکې دا د دوی حق ده. موږ ټولو ته ډاډ ورکوو چې په افغانستان کې چې د دوی خپل کور ده، هېڅ نوعه ستونزه د حکومت له لوري څخه چاته نشته. هغه کسان چې راغلي دي له دوی سره له خپلو دوستانو او قریبانو سره خوشحاله ژوند لري. تر اوسه پورې یو کس هم په دې تور نه ده نیول سوی چې تا په تېره اداره کې ولې دنده ترسره کړې ده، او څوک ته په لاره کې څوک نه دي ورته درېدلي. که احیانا کومه پیښه سوې وي، حکومت ورته رسیدګي کړې ده او خپله د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی حکم ده چې یو چا ته تاسې د مسؤلیت کارت ورکړئ او بیا وروسته له هغه سره داسې چلند وسي چې هغه تهدید سي، پوشګوار سي،
هغه کس باید حتما احضار سي بالکل. پوښتنې ګروېږنې بله. ځینې وشي او دغسې ډېر سوي هم دي نو موږ دوی ته پوره ډاډ او اطمینان ورکوو چې خپل وطن ته راستانه سي او دلته د مرفا ژوند ولري دا حتمي نه ده چې خامخا دې سړی د حکومت په اډانه کې نور کارونه سته تجارتونه سته تعلیمي برخې سته نور نهادونه سته د وطن د پرمختګ امارات د دوی ګډ کور دی ګډ کور دی او که تجاران ورونه وي هغوی ته حکومت دغه لومړیتوب ورکوي چې د دوی اسناد د دوی هر څه ته ضرورت وي ځمکو ته ضرورت وي د فابریکو دپاره ځایونه غواړي حکومت لومړیتوب ورکوي تر هر څه مخکې دوی ته حق ورکوي ځکه خپله علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی له تجارانو سره مجلس درلودی په هغه کې ویل چې تجاران او دغه سرمایه‌ګزاران دا زموږ اقتصادي لښکر ده یعنې هغوی ته یو اعزاز یې ورکوي یو لقب یې ورکوي او دوی د دې وطن جوړونکي وبلل چې دا وطن په پښو باندې دغسې تجاران ورندرولي داسې هغه کسان چې مهارت ولري وړتیا ولري حکومت ورته ضرورت لري خلک ورته ضرورت لري وطن ته راسي زه په خلاصه توګه ویلی سم چې دلته الحمدلله هېڅ نوه ستونزه نشته هر څوک چې راسي او ستاسو کمیسیون هم د دوی په چوپړ کې دی ډېره زیاته مننه له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون محترم ویاند مولوي صاحب احمدالله وثیق صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندو یم کور ماباد چې زموږ سره مو دا معلومات شریک کړل تاسو څخه هم ډېره مننه جزاک الله عزتمند لیدونکو ځانګړې مرکه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم ښې چارې